حج یو عظیم عمل عزتمندو او الله جل جلاله چې په چا باندې خاص فضل و کرم وکي دغه کور ته رابلي. الله جل جلاله د ټولو مسلمانانو قسمت پکې وکي. خو د دې سره عزتمندو یو عام د نصیحت په وجه باندې او د خیرخواهۍ په وجه باندې یو عامي خطا ته د ټولو مسلمانانو ورونو توجه راړو، ځکه ډېر مسلمانان ورونه په دې کې واقع کېږي کوم چې حج ته راشي، خاص کر زمونږ د افغانستان او د پاکستان ملکونو حجاج هغه مې مقصد دی او هغه ډېره خطري خبره ده. هغه عمل دا دی ډېر ورونه چې زمونږ راشي نو او واپس لاړ شي او که یا دلته وي که څوک ورته ټلیفون وکړي نو سمدست به ورته لګوي. څومره اعمال چې کلي په یوه ساه بیا ورته وي، دونه عمرې مې وکړلې او دومره مې طوافونه وکړل او دومره مې دا وکړل دا مې وکړل او دا خلاصه کې بیا چې هلته لاړ شي قیسې خو هلته بیا نه ختمېږي. فی کس ته به دونه مې نفلونه وکړل، دونه مې طوافونه کول، ما به داسې وخت کې طواف کوو، ما به دا کوو، ما به دا کوو. دا خبره چې دا عزتمندو دا ډېره د خطر خبره ده. وجه دا ده احتمال د دې شته چې دا ټول عمل او دا ټوله ستړیا د انسان په دې خبرو سره په سین لاوشي، ځکه انسان خو ډېر کمزوری شی دی. معمولی که نیت دی بدل کی، اراده دی بدله کی او که دې ټول قوم ته د ریا دپاره ونه یو ته دې زړونه دې د وجې نه وځي چې هلکه بس پته ورته ولګي چې دونه اعمال مې کړي دي، دا ټوله خرچه، دا ټوله ستړیا، دا ټول سفر دی په سین لاوشو. وجه دا ده دا ریا شوه او دا ریا دې ته شرک ویلی شي، شرک اصغر دې ته ویلی شي. او نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه ډېره یره ښودلې ده خپله فرمایي ان اخوف ما اخاف علیکم، وایي زما امته زه چې ډېر په تاسو باندې یېرېږم، لږ نه ګوره، زه چې ډېر په تاسو باندې یېرېږم هغه د ورکوټې شرک نه. صحابه ویل یا رسول الله شرک اصغر څه ته ویلی شي؟ رکوټې شرک وایي الریا، وایي دا ریا ته ویلی شي، ځان ښودنې ته ویلی شي. نو په دې وجه باندې سزا هم ډېره زیاته ده. قیامت په ورځ باندې به الله جل جلاله دغسې خلکو ته وایي ولاړ شئ هغه کسانو پسې چې تاسو ورته په نیکو اعمالو باندې ځانونه ښودل، هغې سره کومه جزا شته چې تاسو څه درکړي؟ نه، نشته دی. دا ډېر خطري عمل دی عزتمندو. یو خو دا دی چې روغ لاړې بېرته واپس شرک اصغر سره واپس شوي، دا د یو مصیبت مشکل کې ځان واړو، شرک اصغر کې واقع شو. دویم دا ده چې اعمالو بربادېدلو خطر دی پکې هم شته دی. او که لږ موږ او تاسو سوچ وکړو د دې داسې مثال لکه سړی چې اوس د شپې نفلونه وکړي او سهار کې بیا خلکو د کینې ما د شپې داسې مونځونه وکړه، ټول خلک به مې بد وایي. یا فرض مونځ څوک وکړي، ماسپښین مونځ یې وکړه بیا لاړ شي خلکو ته ووایي، یا کور ته راشي کور کې ووایي چې ما نن داسې ماسپښین مونځ داسې وکړو داسې مې وګد وکړو، ټول کور کې زنانه ماشومان به پسې بد وایي چې دا یې څه شروع کړي، ټول مسلمانان کوي. غرض زما دا دی چې دا هم یو فریضه ده، څنګه چې خپل فرض مونځ چاته نه وی دا هم چاته مه وایه، دا وایي نه دي کول پکار عزتمندو. که چا د نه تپوس کو بیخي ورته الله دې قبول کړي او کوم څه چې اوس هغه هم کړی دی الله دې قبول کړي. دا تفصیلات هېڅ چاته مه ورکوئ، دا تفصیلات رب سره وساتئ یوازې، په دې ګټه کې دی. هېڅ چاته مه وایئ چې ما دونه اعمال کړي، دونه مونځونه کړي دي. دا ډېر د خطر او د یرې خبره ده.